بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ څلورمه ویډیو ده د MS Excel سیریز د ویډیوګانو. په دغه ویډیو کې به انشاءالله موږ او تاسې د MS Excel د انسرټ مینیو یا ریبن په تفصیل سره خبرې کوو. د هغه په ایلیمنټسو باندې او یا په ټیګونو باندې به غږیږو چې هر یو شی د څه شي لپاره استعمالیږي او څنګه کولی شو موږ په MS Excel کې ډیټا انټري وکړو. انسرټ مینیو مطلب له بهر څخه یو څه شی MS Excel ته را داخلول. انسرټ مینیو د آفیس تقریبا په ټولو پروګرامونو کې شته. انسرټ له نوم څخه معلومیږي چې مطلب MS Excel فایل ته یو پکچر یا یو ګراف یا یو چارت او یا یو هایپرلینک چې لینک او یا هم یو ټکسټ خط او یا هم یو سمبول راوستل لپاره استعمالیږي. نو راځو MS Excel ته. تاسو کتلی شئ په سکرین باندې اوس هېڅ ډیټا نشته. نو زه څه کومه نن یو بل ډېر مهمه خبره چې په MS Excel کې د هغه دا چې آټوفیل ډیټا آټوفیل په نوم باندې چې په خپله یعنې د ډیټا فیل کول ډکول. زه د هفتې د ورځو نومونه لیکمه مانډې او بیا لیکمه مثلا اول لیکمه سنډې یعنې یکشنبه او بیا لیکم مانډې. له هغه نه وروسته دا دواړه سلیکټ کومه مانډې او سنډې دواړه سلیکټ کوم او بیا چې دا تاسو کتلی شئ په سکرین باندې د کونج ته کرسر راولم. کله چې د کونج ته کرسر یا د ماوس راوستل شي نو تاسو کتلی شئ دا په مثبت علامه باندې بدلیږي. نو له دې څخه وروسته که چېرته دغه مثبت علامه ښکته کش کړی شي تاسو کتلی شئ تر څو چې زه کش کاږم نو له هغه جزې پورې دغه خانې په خپله ډکېږي. مثلا په بل مثال کې که چېرته موږ وګورو د میاشتو نومونه د کال جنوري فبروري. تاسو کتلی شئ جنوري فبروري که چېرته زه د آټوفیل کمه تاسو کتلی شئ دا میاشتې خپله د میاشتو نومونه پیل کړه. خو دا یې په غلط ځکه موږ دلته په سپیلنګ کې غلطي وشوله. نو جنوري که چېرته یو نوم سلیکټ او دا کش کړی شي نو تاسو کتلی شئ دا نورې میاشتې په خپله دا ډکوي. تر ډسمبر پورې د 12 میاشتو نومونه یې په خپله ولیکل. اوس نو راځو انسرټ مینیو ته. په انسرټ مینیو کې پایوټ ټیبل او همدارنګه پایوټ چارټس په دې باندې به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې په مستقل ډول یوه ویډیو په دې باندې جوړو. او نن راځو د انسرټ مینیو د ځینو نورو ایلیمنټو ته په دې باندې خبرې کوو. نو اول د ټیبل مطلب یو چوکاټ جوړول. چوکاټ د مختلفو کارونو لپاره جوړېږي. تاسو کتلی شئ کله چې زه انسرټ مینیو کې ټیبل باندې کلیک وکړم دلته ماته وایي چې ته کوم ځای کې ټیبل جوړول غواړې. نو هغه ځای به سلیکټ کړي. هغه به داسې سلیکټ کړي انتخاب به کړي او له هغه نه وروسته ټیبل تا ته وایي می ټیبل هیز هیډرز مطلب دا ټیبل به هیډر یا عنوانونه ولري باید که ویې نه لري. که چېرته غواړې چې عنوانونه ولري نو دا چک په نښه به چک کړي او که چېرته نه غواړې نو بیا به دا چک همداسې پرېږدي. نو زه څه کومه دا چک همداسې پرېږدم او اوکې وهمه. تاسو کتلی شئ دا ټیبل جوړ شو. په دې ټیبل کې بیا تاسو کولی شئ مختلفه ډیټا انټري وکړئ. لکه زه غواړم A B and C. له هغه نه وروسته زه دې سره هماغه آټوفیل کوم
اټوفیل نو دا سلیکټ کومه. د سلیکټ کولو نه وروسته دا ایرو کش کاږم نو تاسو کتلی شئ ABC 3 ځلې. له دې نور کارونه هم تاسو کولی شئ. مطلب ټیبل په MS Excel کې ټیبل راوستل د انزرټ مینیو څخه کېږي. د هغه نه وروسته بل څیز چې په MS Excel کې د انزرټ په مینیو کې دا پکچرز دي. مطلب MS Excel کې موږ کولی شو مایکروسافټ اکسل کې پکچرز خپل تصویرونه خپل دغه ورک بوک ته راوړو. نو د تصویرونو د راوستلو لپاره زه په پکچرز باندې کلیک کوم نو دا ما د مای کمپیوټر یا زما فایل ایکسپلورر ته بیایي. له هغه ځایه زه کولی شم کوم تصویر چې زما په کار وي هغه سلیکټ کړم. مثلا زه غواړم دا تصویر خپل ورک بوک ته راوړم نو دا سلیکټ کوم او انزرټ وهم. تاسو کتلی شئ دا تصویر زما ورک بوک ته راغی. زما اوس فی الحال تصویر نه ده په کار نو زه دا تصویر وړکی کوم. تاسو کولی شئ چې د کنټرول زیډ په واسطه دا کوم کار چې ترسره کړی تصویر راوستل ده بیرته له منځه یوسئ. د انزرټ مینیو کې بل آنلاین پکچرز دي. آنلاین پکچرز مطلب کولی شو د نټ له لارې نه موږ تصویران خپل هغه ته ورک بوک ته راوړو. نو اوس نټ نشته نو د نټ په واسطه هم کولی شو موږ تصویران خپل ورک بوک ته راوړو. له دې نه وروسته تاسو دلته دا کوچني شکل کې کتلی شئ شیپس مطلب کولی شو تصویرونو کې تاسو کولی شئ دا کلیپ لیدلی شئ دا کلیپ آرټ تصویرونه دي مختلف تصویرونه دي دا. نو له دې ځای نه به په همغه تصویر چې کوم تصویر تاسو راوستل غواړئ کلیپ آرټ راوستل غواړئ هغه باندې به کلیک وکړئ. مثلا زه په دې باندې کلیک کوم نو ستاسو کرسر به مثبت یا پلس علامه او شکل غوره کړي. له هغې نه وروسته تاسو کولی شئ مختلف تصویرونه چې دا جوړ کړئ. کله چې تصویر جوړ کړئ نو تاسو وګورئ یوه بله مینیو را خلاصېږي فارمیټ په نوم باندې مینیو. هغوی مینیو ته موږ داخلېږو. له دې څخه کولی شو فارمیټ مینیو نه مختلف د خپل تصویر ته مختلف شکلونه ورکړو. مثلا زه غواړم دا تصویر ته زیړ رنګ ورکړمه یا دغه تصویر دغه بارنۍ کرښې چې دي دې ته مختلف رنګونه ورکولی شو. مثلا زه غواړم دې ته تیز بلو رنګ ورکړمه ډارک بلو یا دغه تصویر کې نه مختلف افیکټ پرې راولو. لکه تاسو کتلی شئ دلته دغه تصویر شیډو ورکو مطلب سوری غوندې ورکو تاسو کتلی شئ شیډو یا دغه تصویر ته مختلف تصویر باندې نور افیکټس راوستل لکه ریفلکټینګ انعکاس ورکو ګلو ورکو مختلف ګلو په مختلفو ډولونو باندې ده تاسو کتلی شئ. همدارنګه کولی شو دغه تصویر ته چې دا سافت ایج مطلب ایج په اصل کې چې ده دغه منځنۍ برخې ته ویل کېږي. دا منځنۍ برخې ته مختلف منځنۍ برخې چې ده په کوم ډول منځنۍ برخه کې چېرته مثلا زه دا پوینټونه 15 یا 10 غټومه نو دا منځنۍ برخه چې ده پکې ورکېږي او شاوخوا چې ده دغه کم باډرې چې دي دا غټېږي. که چېرته دا 50 کم نو بلکل تاسو کتلی شئ هغه زیړ رنګ بلکل ښکاري. نو همدارنګه بیول په نوم باندې بیول مطلب دننه په دې شکل کې شکل ته مختلف 3D شکلونه ورکول. دغه شکل کنده داسې ښودل لکه کنده پکې راوستل یا جګوالی پکې راوستل. 3D آپشنز 3D مختلف که چېرته 3D آپشن باندې کلیک وکړم نو تاسو وګورئ یوه بله مینیو راته خلاصېږي. او له هغه نه وروسته مختلف ټکسټ که چېرته دلته مثلا زه ټکسټ راولمه یو خط راولم نو دا خط هم په مختلفو شکلونو باندې مثلا زه انزرټ مینیو نه تاسو ته انزرټ مینیو ته ځمه او له هغه نه وروسته چې دا زه
دلته له دې شیپ نه چې دا یو خط په شکل یو هغه راولم. مثلا زه دغه شکل غواړم چې دا انسرټ کړم، دا زه دلته انسرټ کومه دا، او له هغه نه وروسته دلته تاسو ټکسټ فیل ټکسټ په مختلفو شکلونو باندې فیل کوله. نو انشاءالله د نن ورځې لپاره همدومره کافي ده. په راتلونکي ویډیو کې به د انسرټ مینیو په نورو برخو باندې خبرې کوو او انشاءالله غږیږو به پرې.